د قشتېپې ستر ملي کانال د کیندنې پر مهال د ځمکې له سطحې راوتې اوبه د کانال له سربنده 42 کیلومتره لرې تر هغې سیمې چې د دغه کانال پر سر د تیر شوو هغو ترانسپورټي پلونو چې افغانستان له حیرتان بندره د ازبکستان هیواد سره نښلوي خوشې شوې. د دغه لوی حیاتي کانال د ریل پټلۍ او ترانسپورټي پلونو د جوړولو تخنیکي انجینران وایي دا مهال د دغو پلونو 99 سلنه چارې سرته رسېدلې او د پاتې برخې کار به یې تر روانې یوې اونۍ پورې پای ته ورسیږي او رسمه به دغه پلونه د هر ډول ترانسپورټي وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي. هر دو پل ما تقریبا پیشرفت کارشان به 99% رسیده و کارها عملا شما مشاهده میکنین که جریان داره. انشالله ما وقتی که تارگت کردیم برشان 7 روز کردیم، بیشتر از 7 روز انشالله ترافیک بالای همی پل عبور مرور خواهد کرد. د قشتېپې کانال د قراردادي انجینرانو په وینا د دغه کانال د لومړي پاس چارې سرته رسېدلې او په نږدې ورځو کې به اسلامي امارت ته وسپارل شي. د دوی په وینا د دغه کانال د دویم پاس چارې به په نږدې ورځو کې پرته له ځنډ او خنډه پیل شي. دوی وایي هغه ټولې اوازې دروغ دي چې ګواکې د دغه کانال چارې درېدلې او اسلامي امارت د بیا پیلېدو لپاره کافی بودجه نه لري. کار باز اول که از صفر شروع میشه از ولسوالی کلدار از منطقه سربند که در ولسوالی کلدار ولایت بلخ موقعیت دارد تا دولت آباد بلخ که 108 کیلومتر می شود مکمل 100% تکمیل شده. که بعضی پروپاگاندا یا هر چیزی که به سند باشه کسی گپ میزنه و یک افواهات است، یک چیز به سند هیچ وقت قابل قبول نیست. ورته مهال د شمال زون له بیلابیلو ولایتونو څخه د دغه کانال لیدنې او لامبو وهلو لپاره راغلي سیلانیان وایي د ژوند په اوږدو کې دا لومړی ځل ده چې د داسې یوې لویې هوایتي پروژې له چارو لیدنه کوي. دوی وایي د دغه کانال د چارو له بشپړېدو سره به هغه ټولې دښتې زرغونې او د کرنې وړ وګرځي چې له کلونو راهیسې د اوبو له نشتونه شاړې پاتې شوي دي. بسیار یک هزار خوشی است اگر این کانال بخیر تطبیق شود دیگه آرمان کل مردم افغانستان است. این دپا کل برف میشه بدر تمام کشورهای همسایه هم شاید تسارع بیان. ما اینجا امید کلان داشتیم از این به خاطر که اینجا دشت بود، خانم نبود. اینجا ما آمدیم از خانه نشین شده